سلامونه ملګرو، هیله ده چې حتما به یاست، وخت مو په خیر وي. غواړم په دې ویډیو کې تاسو دا وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو له اومیګا پرو څخه خپلې پیسې و بروکر ګروپ ته ټرانسفر کړو او یا همداشان خپلې پیسې ویډرا کړو نورو والټونو ته. نو راځو په بروکر ګروپ د بروکر ګروپ په لینک باندې کلیک کوو. دا لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درته پرېږدم، دا به خلاص شي. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د اومیګا پرو په ویب سایټ باندې خپله حمله سوې وله، هکرانو حمله کړې وله. نو اوس د هغو په خطر باندې کمپنۍ له موږ ته پیسې پخوا هم بروکر ته انتقال کړې ولې، بروکر د پیسو کار کول. اوس مستقیم له بروکر سره خپل اکاونټونه خلاصوو، موږ پیسې بروکرانو ته انتقال کړي دي. دلته موږ تاسو بیا درې انتخاب لرو بروکر ته چې کله موږ داخلېږو. راځو عملاً یې ګورو. څنګه چې هغه لینک مو کلیک کړ دا صفحه درته خلاصه شي. په کمپیوټر کې که خلاص کړئ هلته خپله لاګین لري، او که کمپیوټر کې نه یې موبایل کې مو خلاص کړ دلته به اخر ته به راسئ. دا ده ریچ آوټ، تر دا کانټاکټ اس لاندې ریچ آوټ په کلیک کړئ. همدغه صفحه به راخلاصه شي. دلته به خپل اکاونټ یوزر نیم ورکړئ، دا دویمه خانه کې پاسورډ ورکړئ او لاګین به کلیک کړئ. دغه پاسورډ هغه تاسو کله کمپنۍ درته لېږلی وي، تاسو ریسیټ کړئ، هغه ریسیټ وروسته تاسو کوم پاسورډ ورکړی دی همغه پاسورډ باندې په دلته لاګین کېږئ. نو اوس راځو دا بېرته ویلي دي تاسو ښه راغلاست او دا مرحله یې ټول تشریح کړې ده چې تاسو دا اپشنونه لرئ اومیګا پرو څخه پیسې انتقالوئ او که چیرې خپل اکاونټ کنسلوئ دلته ګوره اخر ته لیکلي دي تر 11 جنوري 2023 کال پورې کولی شئ چې کنسل یې کړئ، هغه وروسته نسئ کنسلولی، وخت درته درکړی دی. یعنې اوس نو راځو دغه موږ بندوو، دا سر کې ایکس علامه چې ده دې موږ کلوز کړو. دا ده I welcome همدرد، یولس یوزر نیم دی ما. ټوټل ډیپوزیټ ما 1100 یعنی یو د $1000 پکیج او یو د $100 پکیج ما ډیپوزیټ کړی دی، پانګونه مې کړې ده. او له دې څخه ما مخکې ویډرا کړی دی $1004 ما ویډرا کړی ده. ټریډینګ آوټپوټ یې $1350 تر اوسه پورې ګټه کړې ده. ټوټل بیلانس یې د $2450 ده. اوس دلته موږ دوه اپشنه لرو. دغه تصمیم ستاسو په خپل لاس کې ده. هر کس چې پانګونه کړې د هغو تصمیم په خپل لاس کې ده. غواړئ چې پکیج کنسل کړي او که غواړئ چې پیسو ته اجازه ورکړي تر څو دغه بروکر ورباندې کار وکړي، لکه پخوا کومه ستراتیژي باندې اومیګا پرو کار پرې کول، نیپټین ستراتیژي، اوس په همغه ستراتیژي باندې بیا هم بروکر کار کوي باندې کې ګټه کوله، همغه ګټه راته راکوي، 80% ګټه موږ ته راکوي، 40% کمپنۍ ځان ته ګرځوي بروکران، او که تاوان کول همداسې تاوان هم راته راکوي. نو دغه ستاسو انتخاب ستاسو په لاس ده، هر څوک یې کوي. زه خپله لکه پخوا په شان باندې اومیګا پرو راته کار پرې کول همداسې اوس هم کار باندې کوم. خو که چېرته تاسو غواړئ چې کنسل یې کړئ آی وانټ ویډرا به کلیک کوئ، خو دې ته احتیاط کوئ چې د ویډرا لپاره یې دوی شرایط ټاکلي دي. یعنې کیو ای سی باید تاسو ثبت شي ورسره. کیو ای سی کوم اسناد ضرور دي همغه ګورو، وروسته ګورو په اخر کې هغه کوم اسناد ضرور دي. او که چېرې غواړئ تاسو دوام ورسره وکړئ، لکه زه چې دوام ورسره ورکوم چې اومیګا پرو دغه بروکران زما په پیسو باندې کار وکړي د تیر په څیر باندې، نو کانټینیو ټو ډیشبورډ په کلیک کړئ. کانټینیو ټو ډیشبورډ کې درته وایي ته غواړې چې دوام ورکړې دغه دې بروکر سره، زه کانټینیو کلیک کوم. اوس همدا شان بیا که غواړئ دغه شرایط یې وګورئ، زه هغه ته ضرورت نشته چې ویې ګورم، همدغسې دوام ورکوم، زه باور پرې لرم. دا بروکر خپله د هغه پخواني بروکران چې اومیګا پرو پخوا هم کار ورسره کول، راتلونکي موږ غواړو چې کار ورسره وکړو. کانټینیو ټو بروکر ګروپ. دا ده اوس که چېرې ته غواړې چې خپله په دې پیسو باندې کار وکړې، سیلف ټریډینګ به انتخاب یې، خو هېڅکله تاسو دا انتخاب نه کوئ ځکه فورکس کې څوک بلدتیا ونه لري، فورکس سره بلد نه وي، هغه نشي کولی چې په دې کې ګټه وکړي، تر ګټه به تاوان زیات کوي. او که احیانا که تاسو ورسره بلد یاست نو دغه فورکس بازار سره کنټریټ وکړئ، سیلف ټریډینګ کلیک کړئ، خپله ټریډ پرې کوئ، ګټه او تاوان ټول په خپل لاس دي. او که غواړئ چې نیپټین ستراتیژي باندې خپله بروکران کار درته وکړي، نو دې ته دوام ورکوو، مور انفارمیشن باندې کلیک کوو. دغه اضافي معلومات درکړي دي دې اړوند، او زه غواړم چې دغه نیپټون ته خپلې پیسې ټرانسفر کړم او هغه نیپټون ستراتیژي باندې دغه بروکران ماته کار وکړي. که ګټه وکړه تاوان زه پرې شریک یم، سبسکرایب کلیک کوم. بیا درته وایي چې په دې وخت کې به وایي ته غواړې چې دې دوام ورکړې، سره له دغه نن تاریخ یې دلته لیکلی دی 2022 ټایمر چې لیکلي دي 12 تاریخ ته، اوس غواړم دوام ورکړم، یس په کلیک کړې. دغه ځای کې به تا ته یو نوی لاګین پاسورډ او یوزر نیم درکړي چې ته کولی شې هغه بیا په میتاپور کې کله ته اکاونټ ویریفای شي میتاپور کې هم خلاص کړي اکاونټ. دا به در سره دې بیا سکرین شاټ واخلئ، سکرین شاټ را سره مې ویډیو در سره ولیکئ، لاګین کې وینئ ګوره عادات درکړي دي، پاسورډ درکړی، دا به تاسو سره ځای در سره ذخیره کړئ. نو دا به تر دې دم پورې
د موږ ور په سر کې درته لیکلي دي چې والټ بیلانس یې څو ده 1302 ده او تر اوسه پورته څو ویډرا کړي ده دغه د 1004 اتمه ویډرا کړي ده. کوم نور اپشنونه چې دي د په راتلونکي بل ویډیو باندې بل ویډیو کې تشریح کوو، خو تاسو ټولو څخه دا هیله کوم چې دا تصمیم په ښه ډول سره ونیسئ. یعنې تر ټولو مهم چې دغه د کنسلیشن پلان د تاسو کنسلوي او هغه اسناد ورته ونه لرئ اړین اسناد، نو بیا پیسې تاسو لاس نشئ راوړلی، ځکه تا KYC باید ولرئ. اوس د KYC لپاره کوم شرایط دي راځو هغه ګورو. How to withdraw your pound. اوس تاسو خپل پیسې څه رقم کولی شئ چې ویډرا کړئ. لومړی به تاسو دلته لاګین شئ، لکه مخکې لاګین شو، یوزر نیم دې ورکړو، پاسورډ یې ورکړو. دوهم اپشن کې په هغو کې دغه چې د I want to withdraw به کلیک کړئ. هغه چې کلیک کړ له هغه وروسته په دې ځای کې به تا خپل معلومات تا ته پیکیج راواړول، دغه د پیسې دي، دغه ټول معلومات دي چې دومره د سرمایه‌ګذاري کړې دنیا ګټه سوي ته کولی شي چې ویډرا کړې. البته 10% درنه ګرځوي، ته په کولی ځکه چې پیکیج کینسل کړې پیسې ویډرا کړې 10% درنه ګرځوي اضافي ته کولی شي ویډرا کړې. په دې ځای کې 4 اسناد ته ضرورت ده. یو ډیټایل په دې کې په خپل ډیټایل ټول ورته واچوي، نوم دې د کوم ادرس دې د ښار د ریجن د کنټري د معلومات ورته دغه د تاج اسناد مطابق ته کمپلیټ کړي. دوهم دغه کې پروف اف آیډنټیفیکیشن ده، تا خپل دغه تا هویت تثبیتوي لکه پاسپورت او یا هم تذکره الکترونیکي تذکره په افغانستان کې. پروف اف ادرس ده، ستا هغه ادرس کې مشخص کیږي، ادرس په افغانستان کې مشخص کیږي لکه برق بیل ده او یا هم دی بانک سټیټمنټ ده. پروف اف سورس اف انکم ده، ستاسو دغه پیسې چې دلته کوم منبع څخه لاس راوړي ستاسو سرمایه‌ګذاري کړي دي. او BTC ادرس ده، بیټکوین ادرس ده، ستاسو هغه د هغو پیسو معادل بیټکوین درته لیږي، بیټکوین په شکل باندې پیسې درته لیږي. نو دغه اړین اسناد د کنسلیشن لپاره چې دې ته باید تاسو ډېر پام وي. که چېرې دغه اړین اسناد ونه لرئ یا کومه غلطي ولرئ، بیا تاسو پیسې په پینډینګ حالت کې ویډرا کولی به نه شئ. نو هیله مو له ټولو ملګرو څخه دا ده که څوک ویډرا کوي دغه شرایط هغه اسناد ورته تکمیل لري، بیا دې ویډرا کړي، کنسل دې کړي، پیکیج کینسل کړي، ویډرا دې کړي. او که نه لري دې تېر په شان دوام ورکړي تر څو دغه بروکران زموږ پیسو باندې کار وکړي. که کوم پوښتنه لرئ کولی شئ کمنټ کې له ما نه وپوښتئ، زه په وخت تاسو ځواب درکړم. ښه وخت ښې چارې.